بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې د صلاه تسبیح د لمانځه طریقه کراوشه. د روژې مبارکې میاشت را روانه ده چې په دې کې خو څه نه څه وکړو. یقینا محترمینو د روژې مبارکه میاشت چې کومه ده دا د سیزن میاشت ده چې نفل په فرض او فرض په اویاسي الله جل جلاله ډیر ثوابونه په دې باندې مسلمانانو ته ورکوي. نو پکار دا ده چې دغه میاشت څخه ګټه واخیستل شي. صلاه تسبیح لمونځ کم دی محترمینو. علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 3 هغه دا لیکلي دي چې د صلاه تسبیح لمونځ مستحب دی. د دې یو خاص طریقه ده چې کوم نبی کریم صلی الله علیه و وسلم او خپل اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ډیر په اهتمام سره زده کړل او دا و فرمایل چې په دغه لمانځه کول سره مختنی شاتنی نوې زړې د ټولو ګناهونه الله معافوي. او بیا هدا سره فرمایله کچیر ستا سره وسی نو هر ورځ دا کوه او کله دې استطاعت طاقت نه لري نو هر جمعه کې یو ور کوه او کله دې هم طاقت نه لري نو په میاشت کې یو ور کوه کله دې هم طاقت نه وي نو په کال کې یو ور کوه او کله دې هم طاقت نه وي نو په ټول عمر کې یو ور کوه. دا حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 109 کې دا راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا فرمایله کچیر استی ګناهونه د عالج دریک برابر همي نو بیا هم الله به دغه لمانځه په برکت سره استی مغفرت و فرمایي. عالج چې دی دا یو ځای نوم دی چې هغه ډیره یګنه علاقه ولا چې په یګنه علاقه کې واقع دی چې د هغه ځای ریک به ډیر زیات وو نو هغه ځای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوولې دی. معرفت السنن جلد نمبر 4 صفحه نمبر 293 وای بزرگان دین او اولیاء کرام د دغه لمانځه ډیر خاص اهتمام کوي. حضرت عبد الله بن مبارک رنګ عظیم محدث به روزانه د ماپښین په وخت کې د اذان سبا د اذان د اقامت په مابین کې کوي. حضرت عبدالعزیز بن ابي داود فرمایي چې کم سړی جنت تکلل غواړي نو هغه د صلاه تسبیح اهتمام کوي. حضرت ابو عثمان خیری فرمایي چې د مصیبتو د غمو څخه د نجات لپاره د صلاه تسبیح مونږ زیات ما بل عمل نه دی لیدلی. بعض محققینو قول دی چې د دون قدر فضیلت معلوم کېدو سبات کې بیا هم څوک دغه لمونځ نه کوي نو دا ظاهره ده چې دغه سړی سره د دین هیڅ عزت نشته. په حواله د معارف السنن جلد نمبر 4 صفحه نمبر 200 شپږاتیا دا غرنګ رد محتاج جلد نمبر 2 صفحه نمبر 28. د لمانځه طریقه دا ده چې سړی د څلورو رکعاتو نیت وتړي د صلاه تسبیح په نیت سره لکه دا نور لمانځه چې کوم ارکان دي دا ماغه کم دي لیکن په هر رکعت کې 15 بیا واره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. کچې د دې سره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم وسره زیاته کې نو بیا نور بهتره ده. په حواله د رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 22. محترمینو د دې فضیلت چې کم دی په کم وخت کې د ماپښین په وخت کې د دې فضیلت ډیر دی چې سړی د ماپښین د اذان ثبات کې وکي یا د ماپښین وخت داخله سی بیا وکي د لمانځه پرې او کاغذ علاوه نور چې څه وخت هم کې صرف د مازګر لمانځه بعد د سال منځه د مخ او بعد کې او د غرنګ چالمر در سره اوړي پر دغه ټیم مکروهات ثلاثه کې نه کې نور چې هر مکروهات چې کوم د مکروه او وختونه په هغه کې نه کې نور چې هر وخت کې د شپې کې پر تهجد کې او د مازګر د مخه کې د ماپښین د مخه کې د اشراق په وخت کې د څاش په وخت کې هر وخت کې. د دې طریقه د محترمینو چې نیت وتاړي د څلور رکعاتو نفل صلاه تسبیح او بیا د هغه ثبات کې به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك چې دا د دردا ځای پر ووله بیا به 15 واره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به وای کدي چې ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سره ویل دا نور ښه خبره. د دې ثبات کې به بیا اعوذ بالله وبسم الله وای بیا به یو سوره فاتحه او سورت به سره وای چې سورة فاتحه او سورت وویله بیا به لسواره دغه تسبیحات ووای بیا به الله اکبر وکړي رکوع له به ولاړ شي په رکوع کې به 3 واره سبحان ربي العظیم ووای بیا به لسواره دا ووای بیا چې د رکوع سره راپورته سولې چې د رکوع سره راپورته سولې سمع الله لمن حمده به ووای بیا به په ولاړې ربنا لك الحمد ووای بیا به لسواره دغه تسبیح ووای بیا به الله اکبر ووای سجدې له به ولاړ شي په سجده کې به سبحان ربي الاعلى 3 واره ووای بیا به لسواره دا وای بیا به الله اکبر وکړي راپورت سي جلسه به وکړي یعنی کښې بنه چې کله کښېنه سي په ناسه کې به بیا لسواره وای بیا به دویمه سجده لولاړ سي په سجده کې 3 واره سبحان الله الاعلى ثبات کې به بیا لسواره وای
پنځه اویا دا دې په دې رکعت کې پرسوله بیا به ولاړ سې بیا به چې د بسم الله سره د مخه 15 واره بیا د تسبیحات ووایه بیا به الحمدلله والصلات ووایه بیا به 10 واره ووایه بیا چې رکوع لاړې بیا به 10 واره ووایه او بیا چې د رکوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ووایه بیا به 10 واره ووایه بیا به یوې سجدې له ولاړ سې په هغه سجده کې چې سبحان ربي الاعلی وویله بیا به دا 10 واره ووایه بیا به کښېنې د دوه سجدو مابینځ کې به بیا 10 واره ووایه او بیا چې د دویمې سجدې له ولاړ سې هلته به بیا 10 واره ووایه بیا چې راپورته سولې نو خو 2 رکعاته وسوله اوس ناسته کې تحیات کې په دغه تحیات کې به نه وای چې تحیات دی وویل ولاړ سولې بیا به په هغه ترتیب باندې وکړي لکه څنګه چې مخکې ترتیب 15 واره به وای بیا به د 15 واره ثبات کې بیا الحمدلله او سورت وای بیا به 10 واره وای بیا پر رکوع کې سبحان الله العظیم ثبات کې بیا 10 واره بیا چې ولاړ شو سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بیا به 10 واره بیا چې سجدې لځي په سجدې کې بیا 10 واره او د سجدې سره راپورته په ناسته بیا 10 واره بیا چې سجدې له ولاړې بیا 10 واره به 10 واره د څلورم رکعت به همداسې پوره کړې او بیا به سلام وګرځې او کچېرې چې شماره لیدا چې دی بس چې دا ګوته یو ګوته به دی ټینګه کې بیا به دا بل ګوته دی دباو کې د چې لاسونه به نیولي داسې په اندامو په بندو باندې شماره بس دا یو ګوته ټینګ کړي خچې ګوته بیا دا بل ګوته بیا دا بل ګوته بس په دغه طریقه به شماره نه محترمینو دا ډیر فضیلت په حدیثونو کې راغلي دی په دغه طریقه سره به تاسو وکړئ والسلام ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب